وایي زما یو کلنه ویزه ده. اوس په یو کمپنۍ کې راته کار پیدا شوی دی، خو هغه کمپنۍ والا راته وایي چې مونږ ته د کوم چا ویزه چې ده هغې نه راته NOC لیټر یا تصریح راوړه چې تر څو دلته تاسو مونږ سره په قانوني ډول کار پیل کړئ. نو زه به دغه تصریح یا NOC لیټر له کوم ځای نه راوړم؟ دغه پوښتنه ما نه کله نه کله پوښتل کېږي. ګورئ دوستانو، په یو کلنه ویزه کې تاسو قانونا د کار کولو حق نه لرئ. تاسو ته اجازه نه ده درکړی شوې چې قانونا کار وکړئ. نو چې تاسو ته د کار کولو اجازه نه ده درکړی شوې، NOC لیټر څوک درکړي؟ کوم چا چې یو کلنه ویزه ده دوی ته په کمپنیانو کې یا بل داسې ځای کې کار پیدا شي، هلته ورنه د NOC لیټر غوښتنه وکړي. نو په یو کلنه ویزه کې چاته NOC لیټر نه ورکوی کېږي. بیا به داسې کوئ چې هغه ویزه به کینسل کوئ. که هغې کمپنۍ والا ویزه درته لګوله خو ښه ده، که یې نه درته لګوله بل ځای کې به 2 کلنه ویزه لګوئ. کله مو چې 2 کلنه ویزه ولګوله بیا به هغې کمپنۍ نه کوم باندې مو چې ویزه ولګوله یو NOC لیټر درکړي چې تصریح ورته ویل کېږي، هغه به درکړي. بیا ورشئ هغې کمپنۍ سره کار پیل کړئ. دا اوس چې ځینې کمپنیانو تاسو ته کار درکوي یا ځانونو سره یې کړي، نو دا خو د هغې یو کومک تاسو ځانونو سره وبولئ چې تاسو سره یو کومک کوي. او بل دا چې محسوس ځله درته ویلي دي چې یو کلنه ویزه باندې قانونا کار کولو جواز نشته، مطلب قانونا پې کار نشئ کولی. نو کوم یو کلنو ویزو ملګرو ته چې کار پیدا کېږي کوشش وکړئ چې هغه کینسل کړئ، بل ځای کې 2 کلنه ویزه ولګوئ تر څو هلته تاسو په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکړئ. مننه.